رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت ته مبعوث کېدو نه مخکې عبدالله ابن ابي حمزه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وعده وکړله وایي د الله نبي راته وفرمیل چې زه به دلته ولاړ یم ستا انتظار به کوم ته به راشې وایي زه لاړم په دې ورځ مې دا خبره د یاده ووته سباله مې د یاده ووته په درېیمه ورځ مې رایاده شوه چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ما وعده کړې ده زه د هغې پوښتنه وکړم چې ورغلم چې ګورم د الله نبي ولاړ دی وایي ما ته یې ویلې چې ځوانه ډېر تکلیف دې راله راکړه زه د 3 ورځو نه دلته ستا انتظار کوم په دې وجه باندې چې ته راشي او زه نه یم هسې نه چې ته په تکلیف نشي ما پسې به ګرځېږي 3 ورځې رسول الله هغه وخت دی لا چې مبعوث شوی هم نه دی د 40 کالو نه مخکې دا واقع ده او دا خبره ده د الله نبي 3 ورځې د یو سړي انتظار کړی د وعدې پابندي خپل ځانونه وتلی څومره مونږ پابندي